دی بل روایت کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه، تاسو یو کس تر هغه وخت پورې کامل مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې داغي خواهشات طبعا تابع شوي نه دي لما جئت به، د هغه دین چې کوم دین ما راوړی دی. څو پورې چې تاسو خواهشات زما د دین تابع شوي نه وي تر هغه وخت پورې تاسو مؤمنان نشئ کېدی. صحیح ده. نو بعضې محدثین وایي چې دا لا چې ده دلته دا د کمال نفي ده، یعنی تاسو کامل مؤمن نشئ کېدی، کاملان مؤمنان نشئ کېدی تر هغه وخت پورې څو پورې چې خپل تمام تر خواهشات د دین تابع کړي نه وي. د الله دین چې دی دا موږ ته محتاج نه دی، موږ د الله دین ته محتاج یو. قرآن مجید کې الله څه فرمایي؟ وایي که تاسو زما بندګي کوئ نو صحیح ده، که نه کوئ مه کوئ، تاسو به لرې کړمه نور مخلوق به پیدا کړم. الله خو چاته محتاج نه دی او نه د الله دین چاته محتاج دی. چې موږ نه ونو څه هم د الله عبادت کېدو، خو په ښه انداز باندې کېدو، فرشتو به کوو ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتو ویلو چې موږ ستا تسبیح هم بیانو، تقدیس هم بیانو. نو زموږ نه مخکې د الله عبادت کېدو، موږ الله راوستو که موږ عبادت کوو ټیک ته کم نه کوو نو الله به بل مخلوق پیدا کړي. نو د الله دین چاته محتاج نه دی، موږ د الله دین ته محتاج یو. نو دین به د خپلو خواهشاتو تابع کوو نه، موږ دا یو غټه مسله ده. موږ دین د خپل خواهش تابع، خپل خواهش مطابق څیزونه پکې ګورو بس په هغې باندې چلېږي. هر سړی بس د خپل نظریې مطابق آیت ګوري، حدیث ګوري وغیره وي بس لګیا دی. حالانکې مطالبه دا ده چې ادخلوا فی السلم کافه، پوره پوره په دین کې داخل شي، پوره پوره او پوره پوره خپل خواهشات او تمام تر هر څه چې وي هغه د دین تابع کړي. دا اصل کې مطالبه ده. نو دې حدیث مبارک کې هم دغه دي چې الله بس تاسو ایمان کامل کېږي چې تاسو تمام خواهشات د دین تابع شي. نو بعضې محدثین وایي چې دلته لا نفي د کمال لا، یعنی کامل مؤمن نشي کېدی. او بعضې محدثین وایي چې نه، دلته لا حقیقتا نفي ده د ایمان، یعنی هغه سړی په حقیقت کې مؤمن نشي کېدی څو پورې چې ده کې اتباع شریعت نه وي، د شریعت او د الله د دین اتباع کې نه وي. صحیح ده. د بل روایت کې فرمایي چې عن بلال بن الحارث المزني قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احیا سنتا من سنتی، چا چې زما یو سنت ژوندی کړو، یو سنت او داسې سنت قد امیتت بعدي چې زما نه وروسته هغه سنت ختم شوی، هغې خلکو عمل پرېښی، نو فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها، نو ده ته به دومره اجر میلاویږي څونه خلک چې په دې باندې وروسته عمل کوي د ده نه بعد د هغې ټولو د اجر مطابق اجر به ده ته میلاویږي. او من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، او د هغوی په اجر کې به هم څه کمی نه راځي. صحیح ده. او دغه شانتي ومن ابتدع بدعة ضلاله، او چا چې یو ګمراهي او یو بدعت چې ایجاد کو لا يرضاها الله ورسوله، چې هغې باندې الله او د الله رسول راضي نه وي، نو کان علیه من الاسم مثل آثام من عمل بها، نو په ده باندې به د هغې بدعت ګناه وي. صحیح. او څوک چې په دې باندې بیا وروسته عمل کوي د هغې ګناهونه به هم د هغې سبب ټول کې دی جوړ شوی دی، نو د هغې ګناه به هم د ده په سر وي. من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، او د هغې د ګناهونو نه به هم څه کمی نه کېږي، یعنې هغې هم ګناهګار او د هغوی دپاره څوک چې دی سبب جوړ شوی دی د هغوی په وجه باندې دی هم ګناهګار. نو ګوره دا څونه ښایسته حدیث مبارک دی. نبي علیه السلام فرمایي چې زما یو سنت هم دی، داسې سنت چې په هغې باندې خلکو عمل څه کړي پرېږدي. اوس په دې وخت کې تاسو لږ سوچ وکړئ، ډېر سنتونه داسې دي چې هغه خلکو پرېږدي. بعضې محدثین وایي چې دلته سنت نه مراد صرف سنت نه دی بلکې د شریعت هر حکم دی. د شریعت هر حکم دی، نو هر حکم د دې نه مراد دی. دنیا احکامات د الله تعالی داسې دي چې هغه خلکو بلکل پرېښي دي. لکه تاسو وګورئ میراث چې دی دا د الله حکم دی. قرآن مجید کې صراحتا الله تعالی فرمایلي دي میراث ورکوي او موږ میراث باندې عمل کوو. نو اوس چې په دې زمانه کې چا خور له حصه ورکړه په خپل جایداد، خپل پلار په جایداد کې، نو دا داسې ده ګویا چې دا هغه سنت ژوندی کړی دی کوم سنت چې هغې باندې عمل پرېښی دی خلکو. غټ کمال دی. حج فرض دی، حکم دی د الله، خو په هغې باندې عمل چا نه دی پرېښی. دنیا حاجیان ځي کال په کال. صحیح ده. نو حج فرض دی،
حج چې په چا فرض یې به خامخا کوي او حاجي صاحب له پکار دي چې د حج نه مخکې د خور حصه ورکړي، ځکه چې دا داسې سنت دی چې دې باندې خلکو عمل پرې کوي. او نفلي عمرې چې دي د هغې نه ډېره زیاته ضروري ده چې دا ول د خور حصه ورکړي. د خور حصه دا ډېره ضروري ده. صحیح ده. یو سک یو سړی دی هغه بل اوس کیسه کوله، وی ما چې دی خپلو خوریانو له حصې یو ځای راته وښودو، وی دا مې یوې خور له ورکړی و. صحیح. وایي دا یې خرڅ کړو بله اوس په 2 کروڑ 86 لاکھ روپۍ مزې پکې اوس. نو څومره غټ کمال دی. نو خلک د هغه مثالونه ورکوي. نو دا داسې سنت دی، داسې حکم دی چې دا چا ژوندی کړو نو بس چې څومره وروسته پې خلک عمل کوي هغه ته به هم ثواب میلاوي. نو دا ډېر زیات ضروري دی. د نبي علیه الصلاة والسلام هر سنت په هغې باندې موږ له مسلمان له پکار دي چې په هغې باندې موږ خپل صرف قربان کړو. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم زما او ستا دپاره څونه جړلي دي الله ته، زما او ستا دپاره څونه یې جړلي دي. یو روایت کې راځي چې نبي علیه الصلاة والسلام په حجره کې الله ته په سجده دی جاړي جاړي جاړي. حضرت ابوبکر صدیق هم فرمایي چې یو ورځ دویمه ورځ درېیمه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته جاړي. الا قلار شو چې کله الله دا آیت نازل کو ولسوف يعطيك ربك فترضى، چې الله تعالی درکې سارب تعالی درکې حتی چې تا به راضي کوي. چې کله په پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا آیت نازل شو نبی علیه الصلاة والسلام جړه بس زما استاد لپاره د امت لپاره نبی علیه الصلاة والسلام الله ته جړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې چې کله زما د لپاره تخت راوړل شي د جنت زه به پلاس کېنم تخت بلاړ شي، زه به تر هغه وخته پورې نسم جنت ته او تر هغه وخته پورې به نه راضي کېږم تر څو پورې چې زما ټول امتیان جنت ته تللي نه وي. سوچ کوه چې زموږ دومره محسن دی د هغې سنتو سره نه موږ څه کوو. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس نے په دسترخوان باندې عمرا ناس دي، سلاطین ناس دي، مشران ناس دي، بادشاهان ناس دي. نو نه ښکته وغورځېده دسترخوان ته راوایې غسته صفای کړه، خوا کې صحابي ناست دی ویل څه کوې دومره ډېر خلک ناست روټۍ هم ډېره ده هر څه برابر دي ته کوم خوی کې. جواب ورته څه وایي اترک سنت حبیبي لهؤلاء الحمقاء، د دې بېوقوفو د وجې نه به زه د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدم. نو کمپرومایز، سنت باندې بالکل گزار نشته. داسې به زه حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په لاره باندې روان دی، په یو ځای کې سورلي ودروله او لاړو هغه ځای کې کېناستو، لږ ساعت پس بیا راپاڅېدو راغی. غلام ورته وایي حضرت څه دي کوله قضای حاجت ضرورت خو نه و تاسو لاړئ هلته کې. وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی په دې لاره تلو دې ځای کې سورلي ودرول هغه ځای کې قضای حاجت کړی و، اگر چې ما ته ضرورت نه و خو د نبي علیه الصلاة والسلام د اتباع دپاره لاړم هلته کېناستم. دومره اتباع سنت. علماء فرمایي من ادعا حب النبي صلی الله علیه وسلم من غیر اتباع السنه فهو کذاب. څوک چې دا دعوه کوي چې زما د پیغمبر سره مینه ده محبت دی او د ده په ژوند کې د نبي علیه الصلاة والسلام اتباع نشته، د سنتو پیروي نشته، دا کذاب دی، دروغجن دی. سنت پیروي چې دا ضروري ده څنګه چې صحابه وکړي وه. مرزا جان جانان رحمت الله علیه زموږ محمد نسیم باباجي صاحب الله دې وبخښي د دې استاد مرزا جان جانان رحمت الله علیه روان دی بیت الخلا ته واشروم ته څنګه خپل وردن کې راوځي د هوش مریدین ورسره دي متعلقین بهوش شو. حضرت راو چې کله افاقه وشو یعنی په هوش کې راغی حضرت دا څه وشو پتا سو باندې دا څه وشو. وی چرته په عمر کې مې د نبی علیه الصلاة والسلام د سنت خلاف نه دي کړي، نن په اول ځل په خطا کې زمانه خیف بدل نشوه الله بهوش شو پرېوته. داسې جذبه ده د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو سره، داسې مینه، داسې محبت. نو داسې مینه او محبت چې نو انشاءالله بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر زموږ استقبال کوي انشاءالله. او نبی علیه الصلاة والسلام به د خپل لاس مبارک باندې د حوض کوثر اوبه په موږ څکي، شفاعت او سفارش به زموږ کوي انشاءالله. داسې به کوو د خیر سره د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې به چلیږو. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما یو سنت ژوندی کړو که نه عند فساد امتی، هغه وخت چې کله د سنتو خلک مذاق وړاوي
کله خلک په سنت پسې خنداګانې کوي په داسې زمانه کې لکه دا اوس چې دا په داسې زمانه کې وایي چې چا زما یو سنت ژوندی کړو فله اجر 100 شهید د 100 شهیدانو ثواب ورکړو. دومره ثوابونه. نه الله دې ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي.